अस्सलाम वालेकुम زه یم اکرام او تاسو ګورئ ټیکنیک سټوډیو. نن زموږ د اډاپ فوټوشاپ د کورس کلاس نمبر 18 دی، 18 نمبر کلاس دی او نننۍ ویډیو چې دا هغه د سمارټ آبجیکټ په باره کې دا د اډاپ فوټوشاپ کې سمارټ آبجیکټ څه کار کوي او څنګه استعمالیږي، څه فایدې ترې موږ اخیستی شو په نننۍ ویډیو کې به ګورو. او راځئ سکرین طرف ته ځو ګورو چې دا موږ څنګه استعمالوو. کله تاسو اډاپ فوټوشاپ کولاو کوئ نو دلته کې تاسو ګورئ ما یو خپل تصویر چې دی کولاو کړی دی، های ریزولوشن تصویر دی. تاسو د دې سایز چې دی کتی شئ چې دا یو های ریزولوشن تصویر دی. اوس زه تاسو پوه کوم چې سمارټ آبجیکټ د څه لپاره استعمالیږي او د دې فایده سره. دا که تاسو ګورئ زما سره لږ یو بل کم دغه چې کولاو دی، ډاکومنټ چې کولاو دی، نو فار ایگزامپل زما سره یو تصویر دی، دا تصویر دی. دا زه دې نه د موف ټول په مدد سره چې موف ټول راواخلم او د دې نه کلیک کم ډریګ کم داسې او دلته کې راوړم او کلیک پرېږدم، دا بلته ډریګ شي. نو اوس د دې سایز فار ایگزامپل وړوکی کم، دا ډېر غټ تصویر دی او په دې فایل کې زما دا وړوکی پکار دی. ټیک ده، لکه زما دا تصویر چې دی نو داسې ما وړوکی کو، تاسو وګورئ او د دې نه مې کمیټ مطلب ټیک نشان مې ووو. دلته اوس تاسو ګورئ چې دا کله ما داسې وړوکی کو نو دلته کې خو دا زما سره ولګېد. فار ایگزامپل اوس دا یو تصویر دا یو لوګو دا یا بل څه دی، خو زه تاسو له مثال چې دی په دې تصویر سره در کوم. نو دا تصویر چې دی اوس فرض کا بیا زما غټ پکار دی، دوباره یې غټول غواړم په دې ډاکومنټ کې. نو دا چې کله زه دوباره داسې غټ کړم د دې که تاسو وګورئ نو د دې کوالټي خرابه شوې. د دې پکزل چې دي که نه هغه کم ډیټیل والا پکزل، د دې کم ډېر پکزل چې دي هغه فوټوشاپ ډیلیټ کړل. ځکه یې ډیلیټ کړل چې هغه کله موږ دا دونه وړوکی کو نو فوټوشاپ وی چې یار دا د وړوکی پکار دی، د دې دا اضافي کم زیات پکزل نه دا راخ شوی ځکه د دې کوالټي های وي چې دا دونه نه دي پکار. نو دې وجې نه هغو چې دی نو فوټوشاپ چې دی نو هغه ډیلیټ کړل. اوس چې دوباره دا مونږ غټ کړو نو هغه پکزلز ډیلیټ شوي دي. نو دې ځکه ریزولوشن چې دی کوالټي چې دا د دې خرابه شوه. د دې زموږ سره حل سره سمارټ آبجیکټ د دې لپاره استعمالیږي. نو که فرض که زه دا تصویر د دې نه ډیلیټ کړم او څه وکړم چې دلته بیا راشم دا تصویر د دې نه کلیک کړم، ډریګ کړم او دلته کې راوړم. اوس چې کله دا ما دلته کې راوړو نو دا تصویر غټ دی. خو ما څه چل وکړو که فرض که ستاسو په یو ډاکومنټ کې داسې څیز پکار وي چې هغه تاسو وړوکی کوئ، غټوئ مختلف ځایونو کې، نو هغه تاسو سمارټ آبجیکټ ته کنورټ کوئ. بیا چې کله تاسو هغه غټوئ وړوکی کوئ نو به د پکزل څه مسله نه کوي یا کوالټي به نه خرابېږي. نو څنګه به موږ دا دغه تاړو سمارټ آبجیکټ تاړو داسې دلته کې وګورئ دا لیر چې دی نو په دې لیر باندې به تاسو رایټ کلیک، دلته را خالي ځای چې کوم دی په دې به تاسو رایټ کلیک وکړئ. کله تاسو رایټ کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو ته څه ښایي کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ. ټیک ده، نو کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ باندې تاسو کله کلیک کوئ نو که تاسو وګورئ دلته کې ستاسو سره د دې لیر چې کوم تمنیل دی په دې باندې ستاسو سره یو باکس شان نشان جوړ شو. په دې تمنیل کې تاسو ته دلته دې ګوټ ته به ښکاري، په عام لیر کې دا نه. که تاسو پې ماوس ودروئ نو تاسو ته څه وایي سمارټ آبجیکټ تمنیل. ټیک ده، اوس دا سمارټ آبجیکټ ته واوښت. فار ایگزامپل زه اوس دا تصویر چې دی هغه شانتې وړوکی کړم، څنګه چې ما ول وړوکی کړی وی. تاسو وګورئ دا ما وړوکی کړو دا تصویر او دلته مې ټیک نشان و یا د انټر بټن تاسو مولی شئ. نو اوس دا تصویر خو زما سره وړوکی شو. اوس زه دوباره غټوم، کله چې ما دا دوباره غټوم سمارټ آبجیکټ ته نو کنورټ کړی نو دا خړېدو، کوالټي خرابېده. اوس دا ما سمارټ آبجیکټ ته کنورټ کو نو اوس که دا تصویر زه غټوم نو دا به کوالټي نه خرابوي. تاسو وګورئ کوالټي د دې هغه بالکل هغه کوالټي دا هغه پکزلز دي او هغه ریزولوشن دی. ټیک ده، نو سمارټ آبجیکټ د دې دپاره هم پکار راتلی شي. د دې نه علاوه چې د سمارټ آبجیکټ په مونږ په روان ایډوانس کلاسز کې خپل ګورو چې هغه مونږ په یو پروجیکټ کې څنګه استعمالو، څه فایدې مونږ راکولی شي. د هغې نه یو مثال زه تاسو لره کوم چې یو دا دی. فار ایگزامپل زما سره دا یو چې دی نو یو فایل دی، په دې کې که تاسو وګورئ دا سیګنیچر چې دا سیګنیچ دا کوم دغه چې لیکلی شوی ټیکسټ دی یو قسمه افیکټ کړی دی، دې له مونږ یو قسمه افیکټ راخ کړی دی. اوس سمارټ آبجیکټ په دې ځای کې زموږ ډېر کار اسانوي چې کله مونږ یو فایل جوړ کړو او په هغې کې بیا مختلف چینجز کوو، مختلف ټیکسټ لیکو، خو چې هغه سټایل په هغې باندې په خپله راځي هغه به څنګه کېږي. دا وګورئ دا زموږ سره یو فایل چې دی نو په هغې کې دا جوړ شوی دی، دا مونږ یو فایل جوړ کړی دی او په هغې کې مونږ څه افیکټس چې دی نو هغه په دې باندې اپلای کړی دی، یو موک اپ دی دا زموږ سره. نو دا زموږ سره د دې که تاسو وګورئ هغه شانتې دا سمارټ آبجیکټ هغه تمنیل په دې لیر باندې هم دی. په دې چې کله تاسو ډبل کلیک وکئ په دې سمارټ آبجیکټ لیر باندې تاسو سره دا فایل یو جدا فایل کې مطلب یو جدا وینډو چې دا هغه کولاوه شي او په هغې کې دغه ټیکسټ لیکلی وي.
وس که فرض کا زه سمپل دا ټیکسټ چینج کما او دا فایل سیو کما نو دغه افیکټ به د دې نه اټومیټک جوړ شي. څنګه ګورئ ټي بټن مې وو او دا ټیکسټ چې زه چینج کوم نو که فرض که تاسو د ټیکسټ کلاس نه کتلی نو دلته کې زه یو لینک ورکوم په هغه لینک سره تاسو کتلی شئ چې د ټیکسټ دا کوم آپشنز چې دا موږ په ډیټیل سره په هغه کلاس کې ویلي دي د دې لپاره تاسو هغه کلاس وګورئ نو امید دی تاسو به ښه پوه شئ. دا ما سلیکټ کو او د دې سایز چې دی نو هغه ما کو وړوکی ټیک ده جیسے میں اڑ کے کوئی فار ایگزامپل 2 میں کو ٹھیک تھا وس چیزیں کنا داما کو بولٹ ٹھیک تھا پدی پزے بانی ماولی کو دخپل چینل نوم ٹھیک تھا دخپل چینل نوم مادل تو ولی کو او دا بزلگ نور اڑ کے کما ٹھیک تھا. صرف تاسو ته خیم چې سمارټ آبجیکټ زمونږ آینده به څنګه په کار راځي او څه قسمه کارونه چې دی مونږ له اسانولی شي. اوس ما موف ټول راوغستو دا مې لږ شانتې بره کو ټیک ده په دې ځي باندې. اوس دا فایل چې کوم دی دا کوم فایل کې چې مونږ چینجز وکړل نو دا به زه څه کما دا به زه کنټرول اس سیو کما. یا که تاسو دغه ځین نه سیو کوئ دا کراس نشان چې کله تاسو ووایي نو دی به تاسو سره د سیو ډایلاګ باکس په کولاو شي تر فایل سیو کول غواړئ زه یم چې آو یس دا فایل ما سیو کو ټیک ده. فایل سیو شو وس تاسو ګورئ دا افیکټ اټومیټیکلی ټیکرک سټوډیو چې کوم ټیکس په هغې باندې اپلای شو نو دا د سمارټ آبجیکټ کمال دی. سمارټ آبجیکټ سره مونږ داسې یو کار خپل اسانولی شو. اوس که فرض که دا ټیکس ما دغه شانتې افیکټ بیا رغولی دی به زما ډېر زیات ټایم خرابو. دا یو پیره رغ شوی دا افیکټ او دوباره یې تاسو داسې استعمالولی شئ د سمارټ آبجیکټ په مدد سره. امید دی ویډیو به ستاسو خوښه شي. ویډیو لایک کړئ او چینل چې سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوي ویډیوز چې زموږ کوم راځي په اسانۍ سره میلاویږي. او که فرض که تاسو دې ویډیو له ډایرک راغلی یئ نو د دې نه مخکې چې دی نو زموږ په چینل باندې د دې فوټوشاپ 17 کلاسز موجود دي. د دې نه مخکې هغه وګورئ او تاسو بیا دې کلاس له راشئ نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره په دې پوه شئ. نو که فرض که تاسو نوي کتلي نو د دې نه مخکې چې دی هغه ویډیوز وګورئ بیا دې کلاس له راشئ نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره په دې کلاس باندې پوه شئ. د نیکسټ ویډیو پورې اجازت راکړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.